السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو او معززو افغانانو عزت او بریا مو غواړم. هیلهمند یم روغ او جوړ اوسئ او ویډیو را سره شیر کړئ. د یو سپک او جاسوس او خط شوي بې غیرته ګل خان په ضد باندې او د محبوب او د قدر وړ او جلالت مآب درې پیرې به ورسره ووایم، یو پیره مې ویل جلالت مآب ډاکټر صاحب غني په ملاتړ باندې چې نن یو ګل خان، هغه جاسوس او بې غیرته ګل خان چې د وزیرستان د حیات د هغه وړوکې ماشوم په هغه مور چې د ټولو پښتنو مور د دور باندې غیرت نه کوي، دا بې غیرته اوس هم د پاکستان د ریاست د دهشتګرد او تروریست ریاست نه ملاتړ کوي. زه د دغه ملګرو زه به ځینې الفاظ ډېر تیز او ډېر توند یادوم، په دې به تاسې مانه نه خفه کېږئ. هغه د دغه خبیث د آی اس آی د غلام په خاطر باندې هیلهمند یم چې تاسو د ده نوم راته ووایئ چې دغه خبیث څه نومېږي. اشرف غني صاحب هغوی د طرفه یو ټویټ شوی دی، بلکې دوه ټویټ شوي دي چې په پاکستان کې د پښتون د دغه نوم تاسې ماته ووایئ. زه به بیا نام گرفته د باره کې زه خبرې وکړم او ښه په جدیت سره او په توندو الفاظو کوم. ملګرو خفه کېږئ مه، که چاته به احترامي کېږي زه د دې بخښنه غواړم او ویډیو را سره شیر کوئ، د ګلخانانو په ضد شیر کوئ. ولسمشره تا ته د دوسته سلام. د ځای نه به ودرېږم. ولسمشر ته د زما داسې سلام وي، هم ایران په ګونډو که او هم پاکستان په ګونډو که. او بل ورځ ویلې چې په تاسې باندې مې اوبه دروم. اوس دا خلک غاپي که اوبه ور باندې ودرئ له بده به ترېږي. زنده باد ولسمشره، آفرین ولسمشره، کتاب غنیه، باب غنیه، ټوپک غنیه، داسې اتل غنیه، قهرمان غنیه، دشمن دې په لرزو راوستلی ده. د آی اس آی بچي نن غاپي. دا ژورنالیست نومیږي ملګرو، حسن خان، دا خان یحیی ورور مننه د لیکلي دا خبیث حسن خان د آی اس آی بچیه، د آی اس آی حرامي او بې غیرته بچیه. ته د حیات په مور باندې ننګ و غیرت وکړه چې د ټولو لرو بر پښتنو مور ده. په وزیرستان کې ستا مرتد، ستا کافر، ستا بې غیرت او بې ایمانه، ستا مشرک شرابي، ستا تورمخی پنجابی اسرائیلي زی د حیات د مور نه بالښت او کټ او بستره غواړي او هغه ته سکسي او سپکې خبرې کوي. تا ته شرم و غیرت نه درځي؟ بې غیرته رزیله خبیثه چې ته نن راځي زما ولسمشر غني ته سپکاوی کوي. نن په ټولو افغانانو غږ کومه، که د ولسمشر غني نه خفه یاست نن روغه وکئ، که د قاریسا نه خفه یاست بخښنه وکئ. تاسو ټولو نه بخښنه غواړم. د خپل ولسمشر نن ملاتړ وکئ، د آی اس آی په ضد باندې وکئ. نن د ولسمشر غني ټویټ نه و، په ټویټر باندې یو لنډ پیغام، یو لنډ ټویټ اټوم بم و سم یې وشول، سمیع الحق په قبر کې وشاوه. رزیل او خبیث او منافق سمیع الحق که خلک راته چا خو مړ ډول یادوي، په دې خاطر یادوم چې دو زړه وشوي. دو زما محبوب د قدر وړ جلالت مآب ولسمشر چې یادوي، زه به د دو هغه څوک یادوم چې دور باندې خفه کېږي. ستاسې ملایان منافقین دي، ستاسو سیاستمداران منافقین دي، ستا شیرپو منافق ده، ستاسو فناد ولی منافق ده چې ته نن ما ته وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د شیرپو غوندې کس نه ده پیدا شو. ستا شیرپو موږ د نسوارو په بیه نه اخلو، ستا شیرپو موږ د شګو په بیه نه اخلو، ستا شیرپو موږ ته 2 روپۍ ارزښت نه لري. ستا تر شیرپو بې غیرته انسان په تاریخ کې بیا نه راځي. ستا شیرپو د آی اس آی بې غیرته غلام او جاسوس او نوکر ده. ستا په شیرپو باندې موږ توف لعنت وایو. ستا اسفندیار ولی او د ده هغه زوی موږ په 1 سنټ باندې نه اخلو. باچا صاحب ته سلام، ولی خان ته سلام. خدا لکه د نوح علیه السلام په کور کې چې کنعان پیدا شو، د باچا په کور کې، د باچا صاحب په کور کې، د ولی خان په کور کې، د دې په کور کې وروره
ایمل ولی بې غیرته پیدا شو ستا ایمل ولی ستا شیرپاو ستا دا سیاستمداران چې تا یې نومونه واخیسته دا موږ د املوکو په تور او د نسوارو په تول باندې نه اخلو په افغانستان کې داسې یو اتل پیدا شوی ده چې نیلسن منډیلا یې په شاګردانو کې نه راځي ډاکټر غني درته یادوم په افغانستان کې داسې یو اتل پیدا سوی چې ستا قید اعظم یې د پښو خاورو ته نه رسیږي په افغانستان کې داسې یو اتل ډاکټر صاحب غني پیدا شوی چې ستا خېټول ملا ډیزلي ستا منافق او شیطان فضل الرحمن د پښو خاورو ته نه رسیږي په افغانستان کې داسې یو اتل غیرتي قهرمان ولسمشر غني پیدا سوی ده چې ستا بې غیرته سمیع الحق د پښو خاورو ته نه رسیږي زه 10 دقیقې مخکې ښه نارملوم خو چې دا ویډیو د دې خبیث ما ولیده نو زه ما وغوښتل چې زه لایف راشم که په دې لایف کې زمانه تیزې خبرې کیږي که په دې لایف کې مانه توندې خبرې کیږي زه ستاسو ټولو پښتنو نه د دې معذرت او بښنه غواړم زه صرف د آی اس آی بچیانو ته د آی اس آی غلامانو بې غیرتو ته دا وایم زه دغه حسن خان ته دا وایم چې ای حسنه دا د خان نوم د ځان نه لرې که د غلام نوم په ځان باندې کېده د آی اس آی د غلام نوم په ځان کېده تا ته غیرت نه درځي چې پنجابی ځي او زما په وزیرستان کې زما خور زما مور زما پښتنه خور زما پښتنه مور ته بېعزتي اړوي د هغه نه کټ او بستره غواړي او ورنه د سکس غوښتنې کوي د زنا غوښتنې کوي او ته بې غیرته نن راځې ته نن په دې آی اس آی باندې ویاړ افتخار کوي تو فلانس شخص په تا باندې ستا په دې تربیه د تو فلانس شي ستا په مولیانو بې غیرتو مولیانو په جاسوسو مولیانو باندې دې بې هغه شي تا چې کومې خبرې نن وکړې ته په دې باندې وشرمېږه ته د حیات په مور باندې ته ننګ او غیرت وکړه که تا کې غیرت وایې بې غیرته ذلیله انسانه ای د آی اس آی جاسوس او خط شوي بې غیرته دا د پښتو مبارک کلمات په خپله ژبه مه وایه ته پنجابی ته په پنجابي غږېږه یا په اردو غږېږه په نورو ژبه باندې غږېږه ته چې نن غږېږې تا کې که غیرت وی تا به په لال مسجد باندې تا غیرت کړی و ستا دغه مرتد او بې غیرته فوزیانو ستا دغه کافر او دهشتګردو فوزیانو ستا دغه تروریست او وحشتګردو فوزیانو 40 کاله زموږ په افغانستان کې زموږ خویندې په شهادت رسولي ستا دغه بې غیرت او کافر او مرتد فوجانو په سوات کې 100 زره زموږ پښتنې خویندې میندې پنجاب ته بوولي دي ستا دغه بې غیرته مرتد او کافر فوجانو د ریاست د پاکستان په سوات کې 4 میلیارډ ډالر د امریکې نه واخیستل او په 100 زره زموږ پښتانه یالته په شهادت باندې ورسول په جنوبي وزیرستان کې په شهادت باندې ورسول په شمالي وزیرستان کې په شهادت باندې ورسول په باجوړ او کوټه کې په شهادت باندې ورسول اتلو غیرتي او پروفیسور ابراهیم ارمان د ارمانونو سره خاورو ته ورسو ابراهیم ارمان په وهلو شهید ک په وهلو شهید ک تر یزید نه بدتر یاست تر شمر نه بدتر یاست تر ابو جهل او قارون او حامان نه تاسو بدتر یاست بې غیرته تا ته پیغور در کوم ملګرو ویډیو را سره شیر کړئ او زما د ویډیو نه وروسته تاسو هم ویډیوګانې وکړئ تاسو هم پوسټونه وکړئ کومې کرکې چې تاسو کوئ د پاکستان په مقابل کې محمود قریشي وایي چې تاسو برقي جنگ د دونه ګټلی باجوه ماجوه غفوري مفوري وای چې تاسو برقي جنگ ګټلی تاسو دې ته نور هم زور ورکوئ فلانت دې په هغه چا سي چې دشمن ته دوست وایي پاکستان زموږ دشمن ده زموږ تر ټولو سخت دشمن ده تر روسانو زموږ دوی ډېر غټ دشمنان دي تر امریکا او ته بل تر ټولو کافرانو دوی زموږ ازلي دشمنان دي د کومې ورځې نه چې دا نجس هیواد دا مردار هیواد چې اصل کې مردارستان د خو نوم یې د غلطۍ دپاره د خلکو د دوکې دپاره پاکستان یې اصل کې اسلام برباد د خو د خلکو د دوکې دپاره نوم پې باندې اسلام آباد یې چې د کوم ورځ نه دا نجس هیواد تاسیس شوی ده زما او ستا په خاوره کې امنیت نه ده راغلی زما ستا په خاوره کې سوله نه ده راغلی نن چې تاسو د مسکو غونډه تاییدوئ ځکه یې تاییدوئ چې هلته ستاسو هغه یاران ناست دي ستاسې هغه غلامان ناست وو ستاسې هغه جاسوسان ناست وو چې زموږ 2 زره ټانګونه د کباړ په ریټ په تاسو باندې خرڅ کړه بې غیرتو هلته ستاسو هغه غلامان ناست دي چې زموږ 200 ټانګونه د کباړ په نرخ په تاسو باندې خرڅ کړه هلته په مسکو کې هغه غلامان ناست وو چې ستاسو خبیث فضل الرحمن ته لبیک وایي ستاسو خبیث سمیع الحق ته لبیک ویل ستاسو خبیثو نجسو منافقو او شیاطینو ملایانو ته دو لبیک ویل ځکه تاسو ملاتړ کوئ نر غني باب غني غیرتي غني بچی غني آفرین غني صد آفرین غني درود غني سلام غني برکت غني پتا غني ډاکټر غني آفرین ودې ګټلو ډاکټر غني نن ټول افغانان زه دا هیله کوم ویډیو را سره شیر کړئ د پاکستان په ضد د آی اس آی په ضد باندې تاسو
د پی ټی ایم ملاتړ وکړي چې څومره سپورټ کولی شي. نن زموږ مالي سپورټ وس نه کېږي که نه موږ به مالي سپورټ کوو. زموږ نظامي سپورټ وس نه کېږي که نه نظامي سپورټ به هم کوو. په تاسو به مو اټومونه استعمال کړي وو، په تاسو به مو بمونه استعمال کړي وو، په تاسو به مو هغه کارونه کړي وای چې تاریخ به یاد ساته. ستاسو سره به موږ هغه کار کړی وای چې تاریخ به یاد ساته. حسن خانه بې شرمه بې غیرته د سوات په پښتنو خویندو باندې لږ غیرت وکړه چې ټولې پنجابیانې درنه بوتلې. بې شرمه بې غیرته په کورمه کې پښتنې خویندې بې عزته کړې. بې شرمه بې غیرته په باجوړو په مهمندو غیرت وکړه، په کوټوالو اسکزیو باندې غیرت وکړه. بې شرمه بې غیرته په افریدیو په شینوارو باندې غیرت وکړه. دا شاکسو باړه او افریدي شینواري د امن هیوادونه و د آی اس آی رزیلو منافقینو شیطانانو د خلکو نه امن که. خلک وایي چې فلسطینیان د اسرائیلو نه په عذاب دي. تاسو تر اسرائیلو بدتر یاست. اسرائیل پر تاسو شرف لري. تا خو زموږ مشرانو ته بد الفاظ ویلې، چرګان دې ورته ویلې یا د سپیانو ویلې. ستا په مشرانو ما تر ننه پورې دا خبره نه کوله، خو لیکن نن یې کوم. که زما سر هم پې باندې ځي، که ما ته څومره مشکلات او ستونزه جوړیږي، ستا په قید اعظم باندې سپی شرف لري، ستا په زرداري شرف لري، ستا په بېنظیر بوټو باندې سپی شرف لري، ستا په دغه اوس عمران خان اجړا رزیل منافق باندې شرف لري. زمونږ غني دا په نړۍ کې نشته، نه وو او نه راشي. دا تل بچی ده، غیرتي بچی ده، د یوې خبرې بچی ده. یو پیر راغی ستاسو دین نجس مردارستان اسلام برباد ته ویل چې یا دوستي را سره وکړئ یا دشمني وکړئ. ملګرو ویډیو را سره شیر کړئ، حسن خان ته ټول ځواب ورکړئ. ټول به لایو راځئ، جدي ورته ووایئ، په تیزو خبرو ورته ووایئ، پاکې ورته ووایئ. دې بې غیرتانو ته چې زما ولسمشر غني ته نن توهین کوي، وایي چې د پاکستان د سیاستوالو غوندې سیاستوال تر اوسه پورې په افغانستان کې نه دی راغلی. د پاکستان ټول سیاستوال زمونږ د ولسمشر غني د سر یو تاریختو ته نشي رسېدلی. داسې یو بچی خدای راوړ، زمونږ د کونډو میندې دعاګانې الله قبولې کړې، زمونږ د یتیمو ماشومانو دعاګانې الله قبولې کړې. نن یې موږ ته غني راوړ. والله الغني، الله غني دی، موږ ته یې غني راکړه. الله به زمونږ هیواد د غني له برکته غني کوي. الله به زمونږ هیواد د ډاکټر صاحب غني له برکته غني کوي. ټولې ملاتړي کوڅو کې مخالف هم یې نن ملاتړ وکړي. تاسو دا وایي، نن حسن خان دا وایي چې د کشمیر په باره کې تاسو ولې خبرې نه کوئ. کشمیر موږ کوو، موږ آزاد کشمیر غواړو، موږ مستقل کشمیر غواړو. په کشمیر کې رذالت، منافقت، شیطانت او حرامتوب همدا نجس پاکستان کوي. پرېږدئ چې یو آزاد کشمیر جوړ شي. ملګرو ویډیو را سره شیر کړئ، غږ را سره جګ کړئ یا غږ را سره بدرګه کړئ، د پاکستان په ضد یې بدرګه کړئ. دومره شیر کړئ چې حسن خان ته نن شپې خوب ورنسي، آی اس آی بچیو ته خوب ورنسي. موږ هغه ځوانان نه یو چې تا غولولي وو او په هغه وخت کې ستاسو دپاره جګړې کولې او په مسکو کې ناست وو. تاسو ورته انتظار ویستو چې اوس دا عجیبه موږ له څه وایي. موږ هغه ځوانان نه یو. تاسو نه زموږ کرکه ده، ستاسو له طرف نه چې د خیر خبره هم وشي، زموږ تاسو نه کرکه ده. په تاسو زموږ هیڅ یقین او هیڅ اعتماد او هیڅ اعتبار نشته. په تاسو باندې اعتماد او اعتبار او یقین کول حماقت او جهالت بولو. تاسو سره زموږ سفارتي اړیکې باید بند شي. تاسو سره زموږ ټول ډیپلوماټیک اړیکې باید بند شي. زه قاري عیسی دا وسو توان نه لرم سنګسارولی مې. ستاسو سفارت ته مې ور اچوه، د خپل مقدسې خاورې نه مې ستا د پنجابیانو نجس قدمونه ویستل. بې غیرته، ته د سوات په پښتنو پیغلو باندې تا ته غیرت نه درځي چې ته نن لګیا یې ته وایې چې زموږ آزاد هیواد ده او دا زموږ خپل نظام ده. زه د بې غیرت ته پیغور ورکوم چې حسن خانه د آی اس آی بچیه ته لاړ شه پنجاب کې امن و امان ده. شپې 12 بجې خلک وځي هلته چیلمونه څکي لکه په یورپ کې چې ګرځي امن و امان ده. ستا په کوزې پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې ولې نا امني ده؟ وجه چی شی ده؟ وجه دا ده چې ستا پښتون ته پنجابی ارزښت نه ورکوي. ملګرو ویډیو را سره شیر کړئ، غیرت را سره وکړئ، ملا را سره وتړئ، مخالفت مه را سره کوئ. زما ورونه یاست، تاسو سره مې کار نشته. آی اس آی سره مې کار ده، د آی اس آی دښمني په غاړه اخلم. آی اس آی په مقابل کې سبا په فرانکفورت کې موږ لاریون لرو. د هاب بانوف مخې ته 2:30 بجې به هلته راغونډېږو. د پاکستان د وحشي او مرتد فوج خلاف به موږ غږ پورته کوو، په جدیت به پورته کوو. په پاریس کې ملګرو لاریون په لار اچولی،
په لندن کې هم په لاره اچولی، په امریکا کې هم په لاره اچولی. تاسو ټولو ملګرو ته دا وایم چې څومره وکیلان تاسو په یورپ کې پیژنئ، دې وکیلانو ته ایمیلونه وکئ، ټلیفونونه وکئ، که د جرمني د پارلمان ده، که د اروپا د پارلمان ده، که د فرانسې د پارلمان ده، که محلي پارلمانونه دي، د ایالتي پارلمانونه دي، د ټولو ته تاسو وایئ چې تاسو خو د هیومن رایټس حقوق بشر غږ پورته کوئ. آیا د پاکستان د ظلم و ستم تاسو نه وینئ؟ کاڼه یاست، ړانده یاست، ګونګ یاست، نه یې اورئ، نه یې وینئ او نه یې ویلی شئ. که یې نه وینئ چې په غوږ کې درته ووایو، او که نه یې اورئ چې په سترګو درته در ښکاره کړو، ولې غږ نه جګوئ؟ تاسو د اروپا د پارلمانونو وکیلان مجبور کړئ. موږ په اروپا کې یو، موږ تاسو مسؤول یو. که په افغانستان کې ځوانان غږ نشي پورته کولی، که په عربي مملکتونو کې زموږ ځوانان هلته غلي دي، د مظاهرو اجازه نه لري د حکومت لخوا، دلته خو موږ آزاد یو، دلته موږ آزاد یو، شجاع یو، زړور یو، په غیرت سره، په ایماندارۍ سره موږ دلته حرکت کوو. پاکستان مو زاویې ته کړی، هم مو تېنه د انټرنیټ جنګ ګټلی، هم به یې وروره خپله خاوره تېنه خپلوو. لوی افغانستان به جوړېږي، په لنډو ورځو کې به جوړېږي، په نږدې وخت کې به جوړېږي. موږ د ولسمشر غني ملاتړ یو، غیرتي بچی ده، شپږ بچي د قاري عیسی دي، شپږ مې بچي دي، شپږ وړه قربان. په والله بالله ثم الله چې اسرائیل راشي ورانه اجازه وغواړي چې بچي و روح دې واخلم، که د ډاکټر غني ورته د شپږ وړو واخلو، د دې عمرونه ډاکټر غني ته ورکړه. دا هم بېرته قسم وخوړه چې قسم مو راباندې حق نشته. په نرمه به هم درته وایم چې بیا مې زړه کې ونه ګرځي چې دی په غوسه وایي. زما دې په خدای قسم وي، په والله او بالله او په ثم الله چې زما د بچیو عمر الله شبغني ته ورکړي. خلک خو چې کله مونږ زر کلن شي خاندي، خدای دې مونږ زما عمر د خدای ورکړي، زما د بچیو د خدای ورته ورکړي، د نوح علیه السلام عمر د خدای ورته ورکړي، 400 کاله عمر دې وکړي، 1000 کاله عمر دې وکړي. اتل بچی ده کزاد خدای وایي چې کشمیر غږ تاسو ولې نه پورته کوئ؟ کشمیر غږ موږ پورته کوو. کشمیران ورونه چې څومره په اروپا کې یاستئ موږ سره همغږي شئ. بلوچان ورونه چې څومره په اروپا کې یاستئ موږ سره همغږي شئ. بلوچ بایو جو آپ لوگ یورپ में रहता है, हम आप लोगों के साथ, आप हमारा के साथ, हम आजाद बलूचिस्तान चाहता है. जिधर भी आप लोगों का मुजाहिरा हो तो हम आपके साथ आएगा. आप लोगों का जो झंडा है बैरक है वो हम उठाएगा. पाकिस्तान की ISI के दहशतगर्दी के खिलाफ हम आप लोगों के साथ है. विडोरा सर शेयर के मलगरो دا ISI बच्चे वही छे کله الته بمبار کیږي. ډاکټر غنی ولی ور باندې غږ نه پورته کوي. بمبار تاسو د لاس کیږي, تاسو د منافقینو د فتوا د لاس کیږي. که تاسو خپل منافقین زمون خاورې ته راونه لګي, هلته بمبار ته هیڅ اړتیا او هیڅ ضرورت نه کیږي. دا ټول تاسو هغه ده, دا ټول تاسو دغه ده. وای د شیرپاو لیول څوک نشته دی په افغانستان کې, د ایمل ولی لیول څوک نشته دی افغانستان کې. د عمران خان خو دغه د زنطلاق بې غیرته ده. په بیچونو کې تاسو د عمران خان تصویران نه وینئ؟ بې غیرتو که ملایان ټیر چېرته د سړي زامن وي, ښه خلک وي, خو یو ملا به هم وزیر اعظم کړی و که نه, یو ملا به مشر کړی و که نه. سمیع الحق به هم کړی. سمیع الحق مو ولې مړ که؟ سمیع الحق مو ولې مردار که؟ په څه خاطر مو مردار که؟ خو مو وچلو لکه ټیشو پیپر باندې خپل اودس به ورباندې وشکړي, خپل کارونه پرې وکړه, فتواګانې پرې ورکړې, زموږ وطن مو پرې تباه برباد کړې, بل ورځ مو ایسته په چاړو باندې غار که. او بدنام مو هم که چې په کوټه کې شرابو بوتلو, او تاسو بدنامه هم که چې دلته بلې جینۍ سره یا ښکاره یا پټ نکاح مو سره کړی و. خو تاسو دا خلک یې ملګرو ویډیو را سره شیر کوئ. ستاسو سمیع الحق زما د ډاکټر غني لیول دی؟ ابدا نه. دا به زما ظلم وي چې زه دا مقایسه که مقایسه کېږي نه. د ډاکټر غني یو تار ویښته د ډاکټر غني د بوټانو هغه مزی نه ده, هغه مزی د په سمیع الحق شرف لري, په فضل الرحمن شرف لري. ستا د ISI په ټولو مفتیانو ملایانو باندې دا شرف لري. د ISI د حق د لارو علما نه یادو ملګرو, په اجرا او په طلاقي عمران خان د دا هم شرف لري, هم شرف لري. ملګرو زما ویډیو چې کله ختمه شوه هغه نه وروسته تاسو غږ پورته چې چېرته د PTM لاریونو پکې برخه واخلئ. د یکشنبې په ورځ باندې په پاریس کې د ښه په ایماندارۍ پکې برخه واخلئ. سبا 8 تاریخ د فروری 2019 2 بجې د فرانکفورت هاب بانوف ته مخامخ ته ښه په ایماندارۍ ټول پکې برخه واخلئ. سپینو تور بیرغونه راوړئ, مارک په پاکستان چیغې وهئ, نړیوالو ته چیغه وکړئ چې دا دهشتګرد هیواد, دا تروریست هیواد, دا منافق هیواد, دا اسلام برباد هیواد, د دې ملایان منافقان دي. دا غږ پورته کوي ټول. تاسو وایئ دا د پاکستان انټرنل معامله ده. بې غیرته ته په دا انټرنل معامله کې ستا کې یو ورځ تریخی پیدا نه شو, په تا کې یو ورځ غیرت پیدا نه شو حسن خانه, چې ته د حیات مور یا د نورو پښتنو میندو باندې ته غږ جګ کړې چې 100,000 سواتیان خپله وایي چې زموږ 100,000 زنانه د سوات پښتنه ز قاریسا مور ده, د سوات پښتنه د قاریسا خور ده, د هر پښتون د هر افغان خور ده.
ته په دې باندې ته شرم درنغی چې 4 میلیارده واغستل پنجاب په تباه او برباد سواد که باجوړ باندې که بې غیرته بیا وایي چې دا د ان ډي اس جنگ ده دا کارونه ان ډي اس کوي که ان ډي اس دا کار وکړي مونږ خو وایو چې نه کوي که ان ډي اس دا کار وکړي د ان ډي اس نه مې قربان کې د ان نه مې قربان کې د ډي نه مې قربان کې د اس نه مې قربان کې چې دومره په ان ډي اس کې طاقت وي چې پاکستان غوندې منافق هیواد را پرځي نو بیا خو ان ډي اس خو بیا هیرو ده ان ډي اس ته سلام NDS ته سلام NDS د افغانستان ملي امنیت ته سلام چې دوی وایي چې دا کار NDS کوي NDS که دا کار کوي بیا خو ډېر مخ ته تللي دي اتلان یې غیرتي یې آفرین په تاسو چې د انګریز بچی مو را سملولو د انګریز بچی مو را وغورځولو آفرین NDS بیا وایي چې زمونږ دا ښکلی پېښور ظالمه په پېښور کې خو چې مفتي منیر راولېږه حصه یې راولېږه منګل باغ کلینر چې راولېږه خو حصه یې راولېږه افریدي خو حصه یې خراب کړل شینواري خو حصه یې خراب کړه تورخم دروازه خو حصه یې بنده کړې و بې غیرته څنګه په پنجاب کې امن و امان ده په بلوچستان کې ناامني ده په پېښور کې ناامني ده ښکلی پېښور خو زمونږ پېښور و په هغه خو موږ زهرېدو قربانېدو ته بې غیرته دومره نه پوهېږي ډېر جاهله انسان یې ته په دا ټي وي کې چا کېنولې تا له دا ډیګري چا درکړې ده دا سور مخ ته لکه د انګریز غوندې ډېر بې غیرته رزیل انسان یې ملګرو دومره ویډیوګانې پرې وکړئ چې خوب یې وتښتي خوب یې وتښتئ دومره د پي ټي ایم دپاره کمپاین وکړئ چې وروره دا خو اوس خو وروره لږ اوتې بوتې وي چې بیخي په ښکنځلو باندې سر شي د دې خلکو بیا وایي چې موږ تاسو څنګه جنګولي وو ولې تاسو چرګان وئ تاسو څه سپي وئ زموږ جهادي لیډرانو ته تا د سپو یې په هغه ورکه ورته زم جهادي لیډرانو ته دا مخ اړوم چې وشرمېږئ چې نن تاسو ته داسې خطاب کیږي نن د مسکو په غونډې باندې تاسو ویاړ کوئ ملګرو د الله یو ولی الله دوست و هغه ته چا وي چې ته ښه او بد فرق څنګه کوي چې دا ښه کار ده بد کار ده هغه وي چې زما نفس راته د کوم کار ویل چې دا ښه کار ده هغه پوهېږم چې بد کار ده ولې په قرآن کې راغلی ان النفس لاماره بالسوء نفس به بدۍ منع کوي او که نفس راته ویلي دا کار بد کار ده دا ښه کار ده زه قاریسا څنګه پوهېږم چې دا ښه کار ده په کوم کار چې د افغانستان غاصبین قاتلین محقق ظاهر قدیر اتانور او دا مسکو کې چې ناست و چې دغه رزیلان منافقین په خوشحالېږي زه پوهېږم ولا دا د افغانستان په شر ده په کوم کار چې دوی خوشحالېږي زه پوهېږم دا د افغانستان په شر ده په کوم کار چې پاکستان ISI د پاکستان ملایان په خوشحالېږي زه پوهېږم ولا دا د شر کار ده په کوم کار چې دوی خفه کېږي زه پوهېږم دا د خیر کار ده دا د خیر کار ده دا د خیر کار ده نو موږ چې دا زموږ مشران چې تاسو وجنګول دا سادهګانو دوست تاسو د سمیع الحق په ګیره غولېدلي وو دوست تاسو د فضل الرحمن په ګیره غولېدلي وو ستا دا پیغور دو د پاره صحیح که دو که سړیتوب د اوس هم پوه شي سر وخت ده دو غولېدلو دو فکر وکړه چې تاسو مسلمانان یې خو نن قاریسا ورته قاریسا وایي په 21مه پیړۍ کې چې تاسو سادهګان غولېدلي وئ دا منافقین شیطانانو زه خو چټي چیغې نه وم چې دا شیطانان دي ملګري هسې چټي ما سره مخالفت کوي ویډیو را سره شیر کړي دا ملګري ما سره چټي مخالفت کوي زه هم دا شیطانان دي ملګري وایي مه وایه زه هم دا منافقین دي ملګري وایي مه وایه زه هم د دوی ملایان منافقین دي وایي ولې ملایان یادوي ولکه زه د حق د لارې علما نه یادوم زه د ISI منافقین شیاطین ملایان یادوم درته نو زمونږ هغه خلکو چې تاسو د چرګانو په شان وجنګول هغو په تاسو دا د مسلمانانو ګمان کړی وو نن پته ولګېده چې تاسو ټول منافقین یې د قید اعظم نه د نیولې تر تا پورې تر عمران خانه پورې تر زرداري و بېنظیر و نواز شریف تر ټولو پورې هغه خوب مو صوبو ته ووایي چې نواز شریف یې چې ما د په افغانستان فوج ته ماتې ورکړه او ټول مې دړې وړې کړه نن موږ ټول ویښ یو ستاسو ټانګونه به ټوټې موږ ته به انشاءالله راځي موږ به لوی افغانستان جوړوو تاسو غم مه کوئ بله خبره دا وکړه بې غیرته و چې امرالله صالح د پښتنو دشمن تاسو راوستلی ده ولسمشر غني ځان سره لومړی معاون که امرالله صالح زموږ د سترګو تور ده امرالله صالح زموږ د سر تاج ده امرالله صالح زموږ ویاړ ده زموږ افتخار ده زموږ ورور ده زموږ افغان ده زموږ اتل ده د دې خاورې بچی ده په دې خاورې دردیږي په دې خاورې ځورېږي د دې خاورې ترقي غواړي د دې خاورې پرمختګ غواړي بې غیرته دا تا ته چا ویلو چې پښتنو دشمن ده
ډېر بې غیرته زه چې کابل ته لاړ شم زه به امرالله صالح ته ورځم غېږه ورکوم تندی به یې ښکلوم عکس به ورسره اخلم ویاړ به پې باندې کوم بې غیرته تا ته چا ویلې باج و ماچ و زموږ دشمن ده غفوري مفوري زموږ دشمن ده دا زرداري زموږ دشمن ده بېنظیر او نواز شریف ته زموږ دشمن و چې د کوم ورځ نه د انګریز بچی قید اعظم دې راغلی زموږ تاسو دشمني شروع شوې ده امرالله صالح خو زموږ د سر تاج ده امرالله صالح ته خو موږ داسې ورور درېږو پې ویاړو افتخار کوو دا تا ته چا ویلې بې غیرته دا تربیه تا ته چا درکړې دا منطق چا ته ښودلی ډېر بې غیرته جاهله یې ته وایې اوس به هم ستا په خبرو زموږ افغانان غولېږي لکه د سمیع الحق په خبرو چې غولېدل ته چې څومره د امرالله صالح هغه ووایي زموږ په زړه کې به مینه پیدا شي زموږ په زړه کې د امرالله صالح مینه پیدا کړه زموږ په زړه کې د امرالله صالح مینه پیدا کړه نن به زموږ ټول ملګري دغه عکسونه پوسټ کوي او شیر کوي او لیکنې ورباندې کوي امرالله صالح زنده‌باد زنده‌باد ولیکئ ملګرو ته خدای 3000 کسان یاستئ ولیکئ چې 3000 کسان یې هم شیر کوي چې 10,000 شیر شي او هم لاندې ولیکئ چې امرالله صالح زنده‌باد ډاکټر غنی زنده‌باد هر افغان زنده‌باد لروبر زنده‌باد او پی ټی ایم زنده‌باد هم سره ولیکئ چې سم دو خلکو ته زور ورکړي خدای هم غرقه ته اوس راځې موږ ته چې امرالله صالح د پښتنو دشمن دا تا ته چا ویلې دا جاهلانه او احمقانه ویل تا ته چا کړي دي ته وایې چې ستا په خبرو زموږ دا ځوانان غولېږي دې سوشل میډیا د ځوانانو ذهنیتونه داسې خلاص کړل چې د پاکستان نه پیغمبر هم راشي دا خلک به یې په دا سر سنګسار کړي چې د پاکستان نه مفتي هم راځي سنګساروي یې وباسئ یې افغانانو دا خپل بچي د کوړي د شیطان خانې نه وباسئ د پاکستان د هغه ښه مفتي او د ښه ملاو د ښه بغیم شاګردي مه کوئ دا زموږ دپاره ننګ د بېغیرتي ده د دشمن په کور کې تاسو څنګه خپل بچي د دشمن کور ته لیږئ او د دشمن په کور کې په خپلو بچیو باندې درس او تعلیم وایئ ویډیو را سره شیر کړئ ملګرو سبا 8 تاریخ د فروری 2019 د جمعې د مانځه نه بعد 8:30 بجې د پی ټي ایم په ملاتړ موږ هغه کوو هغه طرف ته زموږ ورونه دي زمونږ خاوره وستا قید اعظم لعنتي راته بیله کړې ده په منځ کې راته وروره سیمې خاردار زما پر زړه باندې ته کنډه تار راکاږي اخوا زمونږ خویندې دي دې خوا د هغو خویندې دي جنازو ته تګ راتګ موږ نشو کولی دا کنډه تار به موږ لرې کوو لرو بر یو افغان یوه خاوره هلته زمونږ وینه ده هغوی زمونږ هډوکي دي هغو زمونږ ژبه ده هغه زمونږ خاوره ده دا ظالم منافق لعنتي شیطان خبیث څوک چې موږ جدا کړلو دا خاوره خو او یا تا یا کاله مخکې جدا نه وه دا چا جدا کړی لعنت دې په دې خلکو شي په دې انګریزانو بې غیرتو ذلیلو شیاطینو چې زموږ دا خاوره جدا کړې او په منځ کې راته دلته دروازه کېږو دا تورخم انشاءالله افغانان به راځي تورخم دروازه به درته داسې درته تاوهي راتاوهي ایسته به یې په کباړ کې خرڅوي کنډتار به مونږ په کباړ کې خرڅوو پیسې د امریکې نه تاسې وخوړې کنډتار به مونږ وخورو هلته به د خپلو ځمکو نه تاو راتاو کړو چې هلته زموږ ځمکو ته ځناوران رانشي وحشي حیوانات رانسی زمکه نه به یې نه تاو راتاو کړو زمکه نه به تاو راتاو کړو ملګرو وبخئ چې تیز که غږېدلی یم بښنه غواړم که تیز غږېدلی یم په تاسو چا بد لګېدی د خپل هر افغان نه بښنه غواړم که راسره مخالف یم ترې بښنه غواړم که موافق یم ترې نه بښنه که څوک څه ویل غواړي نو ملګرو راشئ خان یحیی حاجي صاحب زنده‌باد مننه خیر اوسې لیکلي دي امرالله صالح زنده‌باد ټولې ولیکئ ټولې ولیکئ ټولې ولیکئ ټولې ولیکئ سبا ته وله خیره سره د فرانکفورټ غونډه کې ښه په ایماندارۍ برخه اخلو او په پاریس کې د یکشنبې په ورځ باندې غونډه ده او په لندن کې باندې هم د پی ټي ایم په ملاتړ غونډه ده لروبر یو افغان یې باج و ماج و سب دهشتګرد هي غیرت پیدا که بې غیرته حسن خان تا خو وروره ده د ابراهیم ارمان په شهادت باندې هیڅ هم ونه ویلې تا خو هیڅ هم ونه ویلې په ټوپک یې نه ده ویشتلی په توره هم ساتې نه په وهلو دا کار فرعون نه ده کړی قارون او حامان او نمرود دا کار کړی نه ده شمر هم دا کار کړی نه ده مشرکینو په بلال باندې ظلم وکړه خو د ظلم لاندې مړ نه کړه مشرکینو په بلال رضی الله عنه باندې ظلم وکړه سخت ګرمۍ ته د اسمان لاندې کېنولی خو دومره ظلم یې پرې ونه کړه چې هماغسې په شهادت ورسوي تاسو تر مشرکینو تاسو د مکې له مشرکینو بدتر یاست ګورو که څوک برخه را سره اخلي راشئ په یو ملت کې په لنډو ټکو باندې زر ضربه خبرې وکئ د ورسره مشر غني ملاتړ وکئ لطفا نن د ګران افغانستان په خاطر د مصلحتو په خاطر باندې ولس مشر غني ملاتړ وکئ زور دی ورکړي د ټولو ایسایو ته که نن مو ملاتړ ونه کړه لکه نن چې حسن خان وغپېده سبا یې وګورئ سلیم صافي به غاپي بله ورځ به فضل الرحمن خېټه ورغاپي د نړۍ په هر کونج کې چې وینې لاړې ورته کوئ دې خابسانو ته دې لینانو ته ملګرو سبا ښه په ایماندارۍ سره برخه واخلئ په هر ځای کې چې د پی ټي ایم غږ
سپین او تور بیرغونه د ځان سره ویسي چې پته ولګېږي د نر او ښځې پر اوس کالې پورې چاغ دا چیغه نشو کولی چې یہ جو دهشتګرد اس کې پیچھے وردی ہے. ملګرو ستاسو په منطقو کې چې د اروپا په هر هیواد کې یاست ایمیلونه ولیکئ وکیلانو ته واستوئ. د اروپا وکیلان دی باید د اروپا په پارلمان کې زمونږ تاسو غږ جګئ. ملګرو راځئ چې داسې برنامې په لار واچوو چې د اروپا د حکومتونو مخې ته خیمې ووهو. خیر د دوه نفره پکې کېنئ دا تاثیر لري تر څو وکیل راشي چې څه خبره ده د دې هیواد اپوزیسیون راشي چې څه خبره ده حکومت راشي چې څه خبره ده. دوه نفره کېنئ په آن واحد کې راځي چې یو همغږي پیدا کو چې د اروپا په هر ځای کې موږ تاسو خیمې ووهو. د اروپا په هر ځای کې خیمې ووهو. دا کار وکړئ. زنده باد ډاکټر غني. اما یو شعر هم چا ویلی بیا ما ډاکټر غني ته ویلی که نه هغه هم د سره شعر کوي چې دو ته ښه زور ورکړي. وا د ولسمشر غني ټویټر نه واټم بام پنجابیان یې پیچ کړي دي بېادبي ما بخښنه غواړم. نو ملګرو که څوک څه ویل غواړي تاسې راشئ. بیا زمانه وروستو باچا صاحب کاموال د کومنټ وکړي باچا صاحب زه راواخلم او هیلهمند یم هر ملګری چې را اخلم په لنډو ټکو باندې زر خپل نظر ورکړئ او ټولو ملګرو ته وخت ورکړئ او ویډیو هم را سره شیر کړئ. ښه ډېره شیر کړئ د زړه له اخلاصه شیر کړئ او سبا په لاریون کې هم برخه واخلئ چې ډاکټر غني جسمن کمزوری وړوکی سړی ټویټر یې دومره قوي سواټم بم. زنده باد غني موږ چټي عاشقان نه یو ولاکه په پښیمان هسئ. یعنې د ډاکټر غني عاشقان به هېڅ کله پښیمانه نسي. تاسو یو مخلص شخصیت وای ځان دپاره هېڅ هم نه غواړم 2 جوړه کالي مې بس دي تاسو ته هر څه غواړم. زما د کورنۍ هېڅوک په حکومت کې نشته چې د ډاکټر غني د نوم نه سو او غلطه استفاده وکړي. ویل په ایران مې اوبه بندې کړې په تایم بندومه د ولسمشر غني هغه چیغه چې کوي هغه چیغه کې هم خونده په 2 اټوم بم لګېږي. څه قوي ټویټ یې کړی ولسمشره ژوند خلک وایي زرکلن شي الهي خدایه زرکلن یې کوي. ټول ولیکئ امین ملګرو ټول ولیکئ امین. بیا یې هم را سره شیر کړئ ویډیو. باچا صاحب راځه له خیره سره ملګرو ودرېږئ د نور ملګرو نظریات هم واورئ تاسې هم نظریات ورکئ. په یو وخت کې راځئ چې یو ملګری لایف راځو ما زه چې خلاص شم بل ملګری راشي ټول شیر کوو ټول به برخه اخلو د وطن سره د مینې په خاطر. مخالفتونه لرې کړئ. ځینې ملګري شخصا ما سره مخالفتونه لرې کړئ ملګرو تېر شئ تېنه بخشش وکئ. بخشش وکئ ملګرو. راځئ چې ټول سره یو هغه شو. امرالله صالح د ټولو افغانانو ویاړ ده. بلکل نوابي صاحب د ټولو افغانانو ویاړ ده. زموږ د سترګو تور ده تور. امرالله صالح لو یو امرالله صالح زور ورته ورکړي. سم وچوي دا پنجابیان تف لعنت دې ستا په مولا شي ستا مفتیان د امرالله صالح د پښو خاورو ته ولاکې ورسوم. پوه شوې ولې چې ستاسو مفتیان ظاهرا مفتیان دي باطنا شیطانان دي منافقین دي. رومان آغا په نامه یو ملګري لیکلي په ټولو افغانانو باندې غږ وکړه چې د افغانستان پخوانۍ نقشه ولګوي. خواست درته کومه دغه د ملګرو ته مې کومنټ ولوست. انشاءالله چې ملګرو نن هم ولګولي وو بیا به هم ولګوو. پوه شوې پنجابی خاص هم پخوانه د خلکو لنګونه ځکه اچول شو دا د لنګونو که خامخا چېرته په دې خلکو باندې د دستونو یا د پیچ هغه راځي بیا ادبي ما پرتو ښکلو ته ضرورت نشته به تیار لنګ داسې راکشي کې غر وهي. هغه لاهور ته به تاسو تللي یاست مینار پاکستان شاوخوا دروازې چې دي او شاوخوا دیوالونه یې ټول لړلي دي. پوه شوې دا دغسې خلک دي. نو ملګرو سبا ته انشاءالله لاریون د دې کې برخه واخلئ. نو پاچا صاحب رانغی بل کوم ملګري هم هیله نه ده کړې د زنګ وهلو د توجه نه مو ډېره مننه. صافي AFG زه حاضر یم د برلین د پارلمان مخ ته کینو څوک شته را سره خیمه ودروي نو زما ID ته مراجعه وکړئ. ملګرو د دې لپاره باید موږ د PTM د مسؤلینو سره او د افغانانو د کمیټیو د اتحادو د مسؤلینو سره باید بحث وکړو. په آن واحد په یو وخت کې د اروپا په مختلفو ځایونو کې راځئ خیمې ووهو. راځئ چې 100 یا 1000 خیمې ووهو. 2 کسان کېنئ. 2 کسان 2 کسان هم کفایت کوي. یو موږ به یو بل موږ به هم در شو یا که زه کېناستم تاسې راشئ ښه په خوشحالۍ په ګپ شپ په خیمه کې ناست یو. این اوله ورځ دومه ورځ که درېیمه ورځ رانغی د دې جرمني د حکومت باندې به غږ کوو چیغه به پورته کوو چې ولې دا زموږ خیمې ته نه راځئ. دلته ډېر زر غږ اورېدل کېږي
یعنې چې د اروپا د پارلمان 2 وکیلان چیغه وکړي نو په دې پوه شه چې پاکستان اوس په لرزه ده هلته بېهوشه کېږي ولویږي چې کله ولوېده دا تې وروره خاورو لاندې به یې ومنډو او به جنازه به وکړو چې بسم الله الله اکبر مردار شو زه په مخه دې ښه دې شي باندې کار وکړئ په دې شي باندې ذهنیت سازي وکړئ په دې شي باندې تاسو ذهنیت سازي وکړئ منظور پښتون ته د لر و بر د لوی افغانستان رهبري او د رهبر او مشر لقب ورکړئ د لوی افغانستان د لر و بر د ټولو افغانانو د مشر افتخاري لقب ورته ورکوي تر څو په حقیقت کې مشر کیږي انشاءالله هغه ورځ به راشي چې له خیره سره د ولسمشر غني د راتلونکي 15 کلنه دوره به ګټي چې دا له خیره خاتمه پیدا کوي او آخر ته رسیږي بیا به لر و بر لوی افغانستان جوړ شوی وي بیا موږ منو د لر و بر لوی افغانستان ولسمشر د منظور پښتون سي یو ځوان قهرمان اتل ورور علي وزیر دی پکې وزیر وي اخاصم په قوم وزیر ته د رښتاوري وزیر شي محسن داول دی مروره پکې هغه وي وزیر وي امرالله صالح د لومړی معاون وي خوشحالیږو پې باندې وروره زمونږ بل ازبک دی راشي هغه د دوم معاون وي زمونږ هزاره ورور دی راشي هغه پکې وزیر وي وروره موږ ټول افغانان یو د یوې خاورې یو ویاړو افتخار کوو او انشاءالله آزاد کشمیر به وګورو آزاد کشمیر خو دې طرف ته وایي دا دو کوم تو چل ده مقبوضه کشمیر او آزاد کشمیر دا چا ویلې دواړه دې طرف ته پاکستان سره چې دا مقبوضه کشمیر ده هغه طرف دا طرف کشمیران خپل آزاد کشمیر دی معنا چې وروره مستقل حکومت لري خپل کرنسي لري خپل پاسپورت لري خپل خارجي او داخلي خپل سیاست لري هیڅ په مداخله ونه کی دلته پاکستان منافقت کوي دلته پاکستان منافقت کوي ملګرو که سعودي غني به آباد ملاتړ اخذ غواړي زه ورته جوړوم خپل عکسونه مو کومنټ کړئ ما پوسټ کړی دی ظریف خان زرمتي ورور لیکلی دی هیله مند یم چې کوم ملګري مخالفت لري د ډاکټر صاحب غني سره خیر د ورشي وزر ورته وکي سوال ورته وکي زاری ورته وکي هغوی ته مو چې راځي وروره تیر په تیر راځه وروره پرېږدئ بس د هغه د ولسمشر ملاتړ وکړه نن خبر شوم چا راته ویل چې غفران پاچا هم د ولسمشر ملاتړ وکړه مننه ترې کوو که چېرته ملاتړ کړی وي زموږ ورور د پاچا صاحب لکه د همیش په شان قاري صاحب ستاسو د دې پاک احساس څخه مننه رحیم هاشمي لیکلي لکه څنګه چې زما د په کمیس پر شا د افغانستان بیرغ ده ستاسو د نظر د خاطره د فیسبوک پروفایل هم د افغانستان بیرغ جوړوم مننه وروره قربان دې سم خوشحال او آباد اوسئ ډیره مننه ژوند رحیم غورور ان شاء الله پر راتلونکي انتخابات کې موږ داسې بنینونه جوړو چې وروره د افغانستان بیرغ او په منځ کې به د ولسمشر عکسونه لګېدلي او چېرته کمپاین د زو له خیره سره بس دا ټول به زموږ په ځان کې وي دې ته بیا وایي خوند نو دغه ملګرو هغه لیکلي دي عمر پښتون یې جو دهشتګردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے بدلون ته د سبا په تمه لیکلي غنی بابا زنده باد امرالله صالح زنده باد اسدالله خالد هم زنده باد قاری سام زنده باد مننه وروره قربان دې شم پی ټی ایم هم زنده باد افغانستان هم زنده باد تاسې ټول زنده باد تاسې ټول زنده باد د پاکستان د فوج پر ضد ټول خپل فیسبوک پروفایل پاک آرمی ترهګر او ریفیسټ ولیکئ ریفیسټ معنا څه نه پوهېږم تروریست ولیکئ محترم قاری صاحب مننه یوه نړۍ ژوند کامیابي مو غواړم مننه حاجي صاحب خان یحیی الله مو خوشحاله آباد لره زمونږ ویاړ یاستئ همیشه مو موږ سره برخه اخیستې موږ ته مو قوت راکړی زموږ مو ملاتړ کړی ده حسن خان کابل ته راغلی و یون صاحب ورته اشاره وکړه چې جاسوس یې زه د یون نه خفه شوم مګر نن راته معلوم شو مجید منګل ور لیکلي ښه ده وروره چې نن هم معلوم شو سره وخته دا جاسوسان دي د دو ملایان جاسوسان دي سمیع الحق هم جاسوس و دوی چې غواړي چې ډېر درد ورشي ورته د دوست فضل الرحمن او سمیع الحق ورته یادوي نور مفتیان ورته یادوي هغه مفتیان نه دي ټول منافقین دي شیطانان دي دا ورته یادوي پوه شوې خپلو کې چې اتفاق او اتحاد کوي چې زنده باد منظور پښتون وروره دا څو هفتې خو موږ ګورو پی ټی ایم ده او منظور پښتون ده او علي وزیر ده او محسن داول ده او ارمان شهید ده او ارمان شهید ده وروره پوزې په دې خلکو سم اور لګېدلی ده دا خو څه وړه خبره نه ده ټوله نړۍ نیولې بي بي سي سی ان ان سی بي سي یا چې څومره مشهور هغه ګوري اخبارونه چې ګوري ټول وروره په پی ټی ایم باندې سرخې راڅرخي 2019 د پاکستان د تباهۍ کال 2019 د پاکستان د تجزیه کال 2019 د پاکستان د نابودۍ کال په لال مسجد کې چې د قرآن په حافظانو دو کوم تیری کړی ده حسن خان بې غیرته دی په هغه باندې ننګ وکړي په هغه ننګ وکړي زه پیغور در کوم
د سوات په پښتنو باندې ننګ وکړه، د باجوړ او د خیبر په پښتنو باندې ننګ وکړه. هغه وړوکی حیات ماشوم چې ژبه بندېده او د مور په درد باندې ژړېده، په هغه باندې ننګ وکړه. بې غیرته ستا فوج رسما بخښنه وغوښته، تر څو به زموږ پښتنې میندې خویندې د میډیا مخې ته راځي او دا چیغې به کوي چې زموږ سره زیاتی شوی، ستا مرتد فوج به بیا ترېنه بخښنه غواړي. ستا فوج پې باندې بخښنه غواړي او ته پې باندې ویاړ کوې. ته فلانت شه په تا باندې چې ته به د کومې نجسې او مردارې نطفې نه ته پیدا شوی. ډېر درد راغی ملګرو، نن شپې ډېر تیز وغږېدلم ستاسو ټولو په حضور کې. نو که بېادبي رانه شوی د دې زه تاسو ټول نه بخښنه غواړم. ژوند عزتمن، سرلوړي، خوشحال او آباد اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.